أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليميز الله الخبيث چې جدا کړي الله فلیط من الطیب د پاکنا ويجعل الخبيث بعضه على بعض او وګرځوي فلیط بعض لرا په بعض باندې فيركمه جميعا فجمع بکلی دی لرا ټولا فيجعله في جهنم پس وبګرځوي په جهنم کې اولئک هم الخاسرون دغه کسان دوی تاوانیان دي. لیمیز الله الخبیث مخکی آیت کی ویلو والذین کفروا الى جهنم یحشرون نو پدی کی علت ذکر کئی د پارا د جمع کولو د جهنم خبیث د دین مراد کافر دے من الطیب د دین مراد مسلمان دے ویجعل الخبیث او گردوی فلیتا سورت یاسین یو کم شپیتم نمبر آیت مبارک کی ویا سورت یاسین نہا پنزوستم نمبر آیت مبارک کی ویا نہا پنزوستم آیت کی ویا دو سورت یاسین وَامْتَازُ الْيَوْمَ او جدا شئ نمرز ایوها المجرمون اے گناہگارانو وامتاز اليوم ایوها المجرمون بیاد آیت مانس دا لیمیز اللہ الخبیث علماء لیمیز اهل السعادت من اهل الشقا چی جدا کو منگو نیک بخت خلق د بدبخت خلقنا او امام سدی رحمه الله ویا لیمیز الله الخبیث من الطیب یمیز المؤمن من الکافر چی جدا کی مومن د کافرنا او دویم قول داره لیمیز العمل الطیب من العمل الخبیث چی جدا کی عمل فاکو د عمل خبیثنا یو فاک عمل دے او بلو پلیتو عمل دے او دریم دا لیمیز الانفاق الطیبہ فی سبیلہ چی جدا کی اغمال لگول فاکو پلارد اللہ کی من الانفاق الخبیثی دا غمال لگول خبیثنا مال لگول خبیث دی فی سبیل شیطانی پلارد شیطان کے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ او گرزوی فلیط بعض لرا پا بعض باندے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ یعنی راجم کی بعضی د پاس د بعضو فَيَرْكُمَهُ جَمِيعا جمع وکی دی لرا ٹولا یعنی ډیره هغه بات نه جوړ کی دندلې بت نه جوړ کی فیجعله فی جهنم
و به ګرځوي په جهنم کې او فیجعله فی جهنم و به چوي په جهنم کې د دې لپاره چې عذاب ورکی فاغي باندې زکا دوی دنیا کې دا ډیرو لې سزونه غنل اولئک هم الخاسرون دغه کسان دوی تاوانیان دي قل للذین کفروا ورتوای د پاره دا کسانو کفرو چې کو پرې کړه دے انتهو کچری منشو یغفر لهم ما بخنه بوکل شدیتا ما قد سلفا دا غسو چې مخکې دیر شوی دی و يعودوا او کوابشو فقد مزت سنت الاولین پس یقینا تیرا دا طریقه دا اولنو قل للذین کفروا مفسرین ویا چې دا آیت نازل شوه ده په بارا د ابو سفیان او داغو د ملګرو بارکه او بیا د دې آیت علما دو معنی ذکر کیا یو معنی دادا قل للذین کفروا ورتو لپاره دا کسانو چې کفر کړي دي انتهو کچره منشو بخنه بوکلی شي دیتا انتهو عن المحاربه کدوی منشو د جنگ کولونا نو یغفر لهم ما قد سلفا ما بکلی شي دوی ته هغه سوچ مخکې تیر شوي دي د جنگونو نه فلا یؤاخذون به نو په دې باندې ول نه کولی کېږي مطلب دا دی مخکې چې کم جنگونه کړي په خلاف د اسلام باندې اوسو د دې نه منع شو نو په هغې باندې ول نه کېږي وَإِن يَعُودُوا إِلَى الْمُحَارَبَةِ او کدی واپس شو جنگ تا فقد مضت سنت الاولین یقینا تیر دا طریقه دا اولا فقد مضت سنت الاولین فی نصر الله اولیاءه په امداد الله د خپل دوستانو سره چې الله د خپل دوستانو سره امداد کوي او بعض علما وی فی قتل من قتل فقتل دا چا کی چې وجل شو په ورځو د بدر باندې یا کې دیان شو او دویم قول دار اينتهو عن الكفر كمن شو دا خلق د کفرنا یغفر لهم ما قد سلف من الاسم ما بکلشی دویتا اغا گناهونا چه مخی د دوینا کم گناهونا شوی دی او که دوی واپسو دی گناهونو تا نو یقینا تیر شوی دا اغا طریقه د مخکانو چه گورا خلق د گناهونو نا نمانا که دو نو بیا الله استثالی عذاب بانی ونیولا وقاتلوهم او جنگو کړی د دوی سره حتی لا تکون فتنه تر دې چې نشي شرک ويكون الدين كله لله او شي دین ټولو خاصو د الله لپاره فإن انتهوا کچری دوی منشو فإن الله يقينا الله بما يعملون بصير فاغسو چې دوی عمل کوي او لیدون کې ده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه جنگ وکړي د دوی سره تر دې چې نشي شرک پاتې نشي شرک یو معنا دادا او دوی ممانه دادا زجاج رحمه الله ویا
حتی لا یبتتن الناس فتنتان کفران تر دې پوری چې خلکو هغه امتحان کې فاتح نشي ويكون الدين كله لله او شي دین د پارا د الله رب العزت كله لله فإن انتهوا پس کچری دوی منشو فإن الله بما يعملون بصير یقینا الله پاغ سوچ دوی عمل کوي لیدون کې ده وان تولوا او کواوړې دل فعلموا پوشي ان الله مولاکم یقینا الله دوست تاسو ده نعم المولا خپل دوست ده و نعم النصير او خپل امداد ده وان تولوا اعرضوا عن الايمان کدوی مخواړو د ایماننا او واپس شو جنگ تا نفعلموا ان الله مولاکم پوشی یقینا الله دوست استاسو ده ان الله مولاکم اے ولیکم و ناصرکم دوست استاسو ده او استاسو امداد ده ان عمل مولا اے نعم الولی و نعم النصير او خپل امداد ده وعلموا او پوشیا انما غنمتم یقینا سوچ غنیمت حاصل کله تاسو من شی نز سشینا فان لله خمسه یقینا الله لرا پنځمه حصہ دا غیدا وللرسول او رسول را ولذل قربا خپلوانو د رسول لرا والیتاما یتیمانان لرا والمساکین مسکینان لرا وابن السبیل او مسافر لرا ان کنتم آمنتم بالله کئی تاسو چی ایمانم راوڑی دے فاللہ بانے وما انزلنا على عبدنا او پا آغا مددو چرا لے گلے منگو پخبل بند بانے یوم التقل جمعانے پا آغا رضو چی مخامخ شوی دوڑلے واللہ علی کل شئین قدیر او اللہ پارسبانی قادر دے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ مفسرین ذکر کیا چې غنیمت او فی آیا دا یو شی دی او کنا جدا جدا دی نو مفسرین وی چې آیا غنیمت او فی دا یو شی دی او کنه جنا دا جدا سيزونه دي نو بعض علماوی چې دا غنیمت جدا شیز دی او مال فی دا جدا شیز دی غنیمت دیته ویل کیږي چې ما ظهر عليه من اموال المشركين غنیمت دیته ویل کیږي چې غالب شي مسلمانانو په مالونو د مشرکین باندې یعنی مالونه تنوالی نو دیتا غنیمت ویل کیږي او په دیته ویل کیږي ما ظهر عليه من الارضين چې د کافرو په ځمکه باندې غالب شي نو دیتا مالفه ویل کیږي او دویم قولدار چې غنیمت دیته ویل کیږي چې مسلمانان تینا په زور باندې والی او په ویل کیږي هغه سوچ مسلمانان تینا په صلح باندې والی نو دیته په ویل کیږي او بعض علماوی فیدی ته ویل کیږي ما لم یوجف علی بخیل ولا رکاب چې مسلمانانو په نو اسونه زغلولی او نه په سوالې زغلولی لکه عشر جزیه
او یا مالونه د صلح یا هغه سوچ دوی داغې نه تښتېدلې وي او دویم قول داره چې دا دواړه یو شی دی مالی غنیمت او مالی فی وی دا یو شیز دی وی هغه شیز ته ویل کېږي چې د مشرکانو نه حاصل شي نو هغه که په زور باندې په جنگ کې تینا واغستلی شي او که بغیر د جنگ نه تینا واغستلی شي بیا مالونه په درې قسمه باندې دي چې مسلمانانو ته ورسیږي د مشرکانو نه په حالتو د جنگ کې نو دې ته الله مسما کړي دي انفال او غنایم او هغه څوک چې د مشرکانو نه راشي لکه ټیکس راشي جزیه راشي خو جنگو کې تینا نه اغستی نو دې ته ویل کېږي مالفه او هغه څه چې د مالونو د مسلمانانو کې واقع شي نو هغې ته ویل کېږي هغه څه او هغه څه چې وما خرج من اموال المسلمین كالزکات والنذر والقبور سماه صدقه د مسلمانانو د مال نه راشي لکه زکات نذر او قرب نو دیته بیا صدقه ویلې ده وعلمو او پوشي انما غنیمتم یقینا هغه سوچ غنیمت حاصل کې تاسو من شیئن اس شی من شیئن مراد دینا یعنی کل ما وقع علیه اسم شیئن فأنا لله خمسه یقینا الله لرا پنځمه حصہ داغه دا پنځمه حصہ د پاره د الله دا فأنا لله خمسه د الله لپاره څلورمه حصہ دا کله چې با مالی غنیمت براغه نبی علیہ السلام با هغه په پنځو حصو باندې تقسیم کړل سلور حصے به په میانزو د مسلمانانو کې تقسیم کړلې او پنځمه حصہ هغه به راواغستله هغه به خانه کعبه باندې ولګوله دا به خانه کعبه باندې ولګوله او بیا اتفاق د علماو دی چې دا سلور حصے دا بعد جنگ والو د پاره یعنی سلور حصے چې مالی غنیمت کې راشي نو دا بعد جنگیانو او پنځمه حصہ نو دا با څنګه تقسیمیږي یو قول دار چې دا به تقسیمیږي یقسم منه لله وللرسول دا به تقسیمیږي د پاره د الله او د الله د پیغمبر دا به د الله او د الله د پیغمبر د پاره خو بیا چې کله نبی له صلوات و سلام وفات شو نو دا خمسو دې کې با ټول مسلمانان هغه به شریک وي هغه ټول مسلمانان لور کول شي وللرسول رسول لرا ولذل قربا خپلوانو د رسول لرا ولذل قربا والیتاما یتیمانان لرا والیتاما یتیمانان لرا والمساکین او مسکینان لرا وابن السبیل او مسافر لرا ان کنتم آمنتم بالله تاسو چې ایمان راوړل دي فالله باندې ایمان راوړل دي فالله باندې وما انزلنا على عبدنا او په هغه مدد چرا لګلې مونږ په خپل بند باندې وما انزلنا على عبدنا او په هغه مدد چرا لګلې مونږ په خپل بند باندې یوم التقل جمعان پاغ ورځو چې مخامخ شوې دوه ډلې یوم التقل جمعان
جمعان او بیا د دې یوم التقى الجمعان هغه ورځ چې مخامخ شوې دوه ډلې مراد د دې نه ډله د کافرانو او د دې نه ډله د مسلمانانو دغه مراد دی والله على كل شيء قدير او الله پار سبانی قادر ده والله على كل شيء قدير او الله پار یو سیز بانی قادر ده لیمیز الله الخبیث جدا کلی الله پلیت من الطیب دفاکنا ويجعل الخبيث وغرضوي فلت بعضه بعض لرا على بعض فبعض باني فيركمه جميعا فجمع بكلي دي لرا طول فيجعله في جهنم فصوبه غرضوي په جهنم کې اولئک هم الخاسرون دا کسان دوی تاوانیان دي قل للذین كفروا ورتوال فاردا کسانو چې کوپر کړي دي اينته کچره منشو یغفر لهم بخنه بوښي دیتا ما قد سلفا دا سوچ مخکې تیر شوی دی و ان يعودوا كوافشوا فقد مضت سنت الاولين پس یقینا تیر دا طریقه دا اولنو وقاتلوهم جنگو کې د دوی سره حتی تردی پوری لا تکون فتنه چپات نشی شرکا ویکون الدین کله لله شی دین ټول خالصو د الله د پاره فإن انتهوا کچری دی معنا شو فإن الله بما يعملون بصير یقینا الله پاک سوچ دی عمل کوي لیدونکې دی وإن تولوا كواولدل فعلموا پوشی ان الله مولاکم یقینا الله دوست تاسو ده نعم المولا کوله دوست ده و نعم النصير کوله امداد ده وعلموا پوشی ان لما غنمتم یقینا سوچ غنیمت تاسو من شین سشینا فان لله خمس یقینا الله را پنځمه صدا غیدا وللرسول ورسول را ولذل قربا او خپلوانو د رسول لرا والیتاما یتیمانان لرا والمساکین او مسکینان لرا وابن السبیل او مسافر لرا ان کنتم آمنتم بالله کی تاسو چې ایمان راوړل دي په الله باندې وما انزلنا علی عبدنا او په هغه مدد چې را لګلې مونږ په خپل بنده باندې یوم التقى الجمعان هغه ورځ چې مخامخ شو دوه ډلې والله على كل شيء قدير والله پار سبانی قادر ده اللهم قونا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.